مسجد نبوي چې څنګه د عبادت لوی مرکز و، دارنګې د قضا او د عدل او د انصاف هم لوی مرکز و. سیاست یعنی حکومت والا طرز زندگی او پیغمبری دین د یو بل نه جدا نه دي. ګوره اسلام کې داسې ده. اوس هم ډېر خلک وی د ملا د حکومت سره وی څه کار دی. ډېر خلک دا خبرې کوي. نه، اسلام کې حکومت په حقیقت کې د ملا کار دی. پیغمبر هم دی او بادشاه مو. حضرت ابوبکر صدیق د هغه نه پس په امت کې لوی د دین راهنما او مشر او بادشاه هم دی، خلیفه هم دی. ورپسې حضرت عمر، ورپسې حضرت عثمان، ورپسې حضرت علی، زه ورپسې لاندې. برطانیه کې او په انګریزانو عیسایانو کې دا شی نشته. هغې حکومت او دین د یو بل نه جدا کړي دي. د دین تعلق د هغوی د ګرجو سره دی. پادران او راهبان په ګرجو کې ناست دي، خپل عبادت کوي. حکومت نور خلق کوي، د هغې خپل سوچ دا دی. نو تاسو وګورئ څومره ګنده نظام پکې روان دی. په حکومت باندې د مذهب لاس نشته. رو زنا په هر امت کې حرامه ده. د آدم علیه السلام نه واله تر اوسه پورې زناکاري حرامه ده. لیکن هغوی د حکومت په سطح باندې ورشئ وګورئ ښځې بربنډې ګرځي. ستر او پرده په هر امت کې فرض ده. چې ستر او پرده به تاسو ګورئ په یورپ کې، په لندن کې مو ګورئ، امریکا کې مو ګورئ، فرانس کې مو ګورئ، جرمني کې مو ګورئ چې کوم د عیسایانو ملکونه دي، استرالیا مو ګورئ، د ښځو پرده پکې شته نشته. حالانکې د هغې په مذهب کې هم دا جرم دی. د هلک او د جینۍ دوستانه دا په هر شریعت کې منع ده. د آدم علیه السلام نه واله تر زمونږ د نبي علیه السلام د امته پورې هلک به هلک سره دوستانه کوي، جینۍ د جینۍ سره دوستانه کوي، هلک او جینۍ به یو بل سره دوستانه نه کوي. او په یورپ کې تاسو وګورئ، په امریکا او په لندن کې هلک او جینکۍ دوستانه کوي که نه کوي. دا مې بوای فرینډ دی، هلک دوست، او دا به ګرل فرینډ، جینۍ مې دوسته ده. او یو بل سره باقاعده چکر هم لګوي او د ملکونو سیلونه هم کوي، او یو بل سره په پارکونو کې هم ګرځي او په هوټلو کې هم شپې کوي. نو د هغوی شریعت خو دا نه غواړي، د هغې دین کې دا نشته. خو چونکې مذهب او حکومت ته یو بل نه جدا دي. حکومت د مذهب تابع نه دی چې څه کوي نو کوي به. دا مذهب خلاف روان دی. دلته هم بعضې خلک وی جی په یورپ کې ازادي ده او ښځو ته ازادي ده او اسلام کې ازادي نشته. واقعي اسلام کې دغه ازادي نشته. ما یو ملګري ته وی یاره وی هلته کې خو ازادي ده که نه؟ مې او ازادي ده. ته خو دې ته خوشحاله چې هغه نظام راشي او د هغې ښځې ازادي، نو ته به هم پکې ازادي، خو ګورې ستا خور لور به هم ازادېږي. دا به نه وی چې پردی لور خور به صرف ازادی او ته به ورسره ګناه کوې. نه، ستا هغه به هم ازادېږي. پردی لور خور ته اسره مه کوه. پردی لور خور به ازاد دی چې خو ستا لور به هم ازادی، ستا خور به هم ازادی، ستا مور به هم ازادی. نو بیا چې سوچ یې وکړو او دا خو واقعي ته به هم ازادې، ګناه به کوې، خو بل هلک به هم ازادي، ستا مور سره ګناه به کوي، ستا خور سره ګناه به کوي، ستا ښځې سره ګناه به کوي. دا به نه وی چې ګنې زما هغه به په پرده کې دننه پټې ناستې او زه به ازادې به او مزې به اخلم. نه، بل به هم ستا د هغې خپلو خویندو او د لوڼو نه مزې به اخلي. خدای دې د هغه نظام نه موږ وساتي. دغه څه نظام چې د یو انسان په مخ کې د هغه خور بېربېرې معافي، د هغه لور، د هغه مور او د هغه ښځه خپل دوست سره ګرځي. دې دا نشي ویلې ورته چې مه ګرځه. دا قطعا نشي ویلې خپلې خور ته چې دا ته څه کوې، د مخکې به وځي وي دا مې دوست دی. لور به را د مخکې وځي، مور به را د مخکې وځي، ښځه به را د په مخکې وځي، یوه شپه تېروي ورسره باره وکړه، دوه وکړه، درې تېرې. دې پابندي نشي کولی چې دا ولې. که پابندي کوي نو قانونا جرم دی چې ته هم ازاد او دام ازاده را. ته څنګه پې پابندي کوې؟ جیل ته به ځې، جیل ته. دا د هغې نظام. ولې؟ ځکه د هغې قانون، د هغې حکومت د مذهب لاندې نه دی. مذهب او قانون هغې د یو بل نه جدا ساتلی دي. نو چې څه کوي نو کوي. سپو سره نکاحګانې کوي، ښځې سپو سره نکاحګانې کوي. دا فطرت تقاضا کوي نه دې خبره. هلکان یې سپو سره نکاحګانې کوي او پیشوګانو سره نکاحګانې کوي. او ما یو ځل په یو رساله کې کتلي یوې ښځې چیندخ سره نکاح کړې وه. دا جرم دی؟ دا څه طریقه ده؟ دا ولې؟ حکومت د مذهب نه خوا دی. د مذهب دخل پکې نشته. دا خو چې مذهب او حکومت یو ځای شي نو بیا به حکومت د شریعت ماتحتي. دا به پکې نه. یورپ کې ازادي ده او بالکل پکې ازادي ده، خو موږ دا ازادي نه غواړو. موږ وایو چې زموږ ښځې زموږ خپلې ښځې پردی دي. نه، داسې ده که نه؟
زمونږ خویندې د آیو په پرده کې ناستي دا صرف زمونږ خویندې او د خپل خاوند ښځه دي د بل چا دي نه زمونږ لوڼه د خپل خاوند ښځی او د بل چا دي نه او باقي هغه ازادي دلته هم اوس ښځې د زنانه ته شته که پلار یې په زور په نکاح ورکوي او دا نه غواړي نو شریعت وایي جبر به پرې نه کوې ښځه باندې جبر به نه کوې ظلم به نه کوې چې په کور کې د قیدي ساتلي دا مور کرم تلی شي دا پلار کرم تلی شي دا حج د بیت الله لم تلی شي دا علم حاصلولو دپاره او د علم د ښودنو دپاره په پرده کې د کور نه بار هم وتی شي هېڅ پابندي نشته د شریعت د دایرې لاندې د مارونو هغه عیسایي دا لیکي وی د مسلمانانو بادشاه چې هغه نبی علیه السلام هم بادشاه هم پیغمبر نو د شریعت احکامات هغه ښودلي دي خلکو ته جاري کړي دي نافظ کړي دي زمونږ پیغمبر عیسی علیه السلام هغه صرف عبادت رفته و حکومت سره څه کار نو موږ ته د شریعت احکام په دنیا کې عملی شکل کې نه دي ښودلی وی دا څلور وجې دي د مسلمانانو د پیغمبر چې ما په دې خبره مجبوری چې د هغه نوم په دې سلو کسانو کې په اول نمبر کې ولیکم زمارو عیسی علیه السلام هتک دلته نشته که ته وایې دا د الله حکم هغه ته بس هغه ته دغه ډیوټي سپارلې وه زموږ نبي علیه السلام ته دا ډیوټي سپارلې یاد وساتئ ډېر خلک د حضور پاک شان ذکر کوي خو لږ غوندې وښویږي د بل پیغمبر هتک او بېعزتي ورسره راشي ټول پیغمبران دا ستوري دي د هدایت دا رڼاګانې دي خو یو پیغمبر ته الله یو ذمهداري حواله کړې ده او بل پیغمبر ته الله بله ذمهداري حواله کړې ده د زموږ ښکلی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې دنیا ته تشریف راوړلی ربیع الاول دا راجح قول دی او دې کې بیا اختلاف دی مشهوره خو دا ده چې په 12 د ربیع الاول پیدایش شوی دی لیکن بعض علما نه هم یادوي او مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه یو کتاب دی سیرت مصطفی د نبی علیه السلام سیرت یې لیکلی دی هغې کې هغه اتم د ربیع الاول لیکلی دی چې د ربیع الاول اتم تاریخ او څوک 571 عیسوي سن یادوي او هغه لیکلی دی مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه چې 570 عیسوي کالو 570 او د ورځ د ګل و په دې د ټولو علماء اتفاق دی او د سحر د سنتو ټیمو هغه وخت کې تقریبا علماء کرام لیکي چې 20 منټه د پاسه یا 22 منټه د پاسه 4 بجې ټیمو او د اپریل بعض علما 22 تاریخ یادوي 570 یا 571 عیسوي او څوک د اپریل 6 تاریخ یادوي په دغه تاریخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی او د هغوی یو تاریخ په دغه زمانه کې د اتیانو یو لښکر هلاک شوی اصحاب الفیل یې ورته وي د هغې 50مه یا 55مه ورځ وه بیت الله ته به خلک راتلل د عبادت دپاره د طواف دپاره د عمرې دپاره حج دپاره نو په یمن کې یو بادشاه ابرهې نوم هغه وی یاره موږ هم پکار دي چې یو عبادت خانه جوړه خو نیت یې خراب و د بیت الله په مقابله کې وی جوړه چې خلک بیت الله پرېږدي او زموږ دې کوټې له راځي او عبادت پکې کوي او طوافونه ځې کوي نو یو خشته ښکلې کوټه یې جوړه کړه په یمن کې صنعا د یمن یو ښار و په هغې کې اعلی قیمتي کوټه او خلکو ته سهولیات هم ورکړل چې دې کوټې ته څوک عبادت له راځي نو موږ به وله ډوډۍ او د خوراک انتظام هم کوو او د شپې بندوبست به م وله کوو نو عربو دا بده وګڼله نو د عربو یو کس لاړ او هغه وله په هغه کوټه کې لوی اودس ماتې وکړه او بعض علما لیکي وی د شپې یې ورته خشاک کېښود او اور یې ورته برته کړه کوټه یې وله وسوځوله ابرهه بادشاه خبر شو ښه دا زمونږ د کوټې بېعزتي شوې ده دا بل چا نه دي کړي بغیر د مسلمان نه دا مسلمان کړي دي هله به زه ډوډۍ خورم او به بس کم چې د مسلمانانو کوټه د عبادت بیت الله دا دړې دړې کړي لوی لښکر یې را روان او اتیان پکې او چې کم مشر اتي هغه د بادشاه په قبضه کې او په دې ډېر لوی زور و شور راغی په مکه حمله کوم او بیت الله روانو چې سید مکې مکرمې ته رانږدې شو نو ګیر چاپیره په بیابانونو او صحراګانو کې چې د مسلمانانو کوم څاروي او هم د په قبضه کې اخیستل څه به یې مړه کول څه به یې لالول او څه به یې لکه د مونږ چې څنګه ورته غنیمت وایو داسې خپل فوج له ورکول
عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکو داغو خانم گرفتار کړ وینیول لکه قبضه کړل نو ولا ورغه چې ورغه نو ابرهه دغه وخت کې د مکې مکرمې نه بار د عرفات طرف ته یو ځای کې دمه کوله او د مکې د بیت الله د حملې ترتیب برابرئ چې څنګه موږ حمله وکړو د مسلمانانو د بیت الله دړې وړې کړو د خپلې کوټې بدلتې ول عبدالمطلب د یو څو کسانو سره ورغی د دې ډېر ښکلی و د عبدالمطلب ډېر خشته مزېدار شکل او د دې مخې داسې اثر و چې څوک به ورسره مخامخ شو نو خلکو به یې ډېر زیات قدر کو نو عبدالمطلب چې څنګه ورغی هغه ته خپل وزیرانو وی چې دا د مکې په سردارانو کې یو سردار دی وی ابرهه دونه قدر وکړه چې هغه د خپل تخت نه راکوز شو او دته په ځمکه کېناسته او بیا دته ورته غاړه ود او دې د مټه ونیو خپل تخت عارضي چې کم تخت و د هغه په هغې یې ځان سره کېنه او ډېر لوی عزت یې ورکړه عبدالمطلب له دومره عزت او احترام یې ورکړه چې خلک حیران شو چې یو خوا په مقام لکې او د مکې د یو سردار دومره قدر کې بیا عبدالمطلب ته وی حضرت څنګه راغلی وی تا زما اوښان نیولي دي زه هغه خپلو اوښانو پسې راغلی ما له خپل اوښان راکړه ابرهه بادشاه ورته وی چې ما خو یې ته ډېر هوښیار یې خو ډېر نمقل او ساده اوښه وی هغه څنګه وی ما دا مطلب و چې ته به راته وی چې په دې بیت الله حمله مه کوه او واپس ځه زما لکې دا رالل نو ما وی که ده ماته دا ووایي نو زه به واپس ځم په دې بیت الله به حمله نه کوم ما دا فیصله کړې نو ایله بیله اوښان دې وغوښتل چې ما له اوښان خپل کور دې د پرېښود د عبادت ځای غږ نه کوي چې په هغې حمله مه کوه جومات د لروانوم د هغې غږ نه کوي چې دا مروانه وه او عبادت خانه د للنګوم د هغې غږ نه کوي چې دا مه تباه کوه اوښان غواړې نیکبخته دا به دې ویلي ما د تا زه واپس تلم او ته څه وایي وی انا رب الابل وی زه خو د اوښانو مالک یم زه د اوښانو مالک یم ورب الکعبة سیمنعها او د کعبې رب بل ذات دی وی ابی دنه بچ کی داسې ذات دی چې د هغه کور ته نږدې کېدی نه شي هغه به د هغې حفاظت کوي د کعبې رب شته که نه د خپل رب یم د خپل اوښانو رب او مالک یم ما له خپل اوښان را وی ورکړې ولې اوښان یې ورکړل دی راغې بیت الله ته او د مکې سرداران یې راغونډ کړل وی دا اوښان چې ما راوستل دا ما د بیت الله په نوم وقف کړل ما ځان له نه دي راغوښتی او د مکې سردارانو خلکو د مکې نه باروځئ او دا ظالم بادشاه دې حمله کوي تاسو باروځئ چې تاسو ته نقصان نی بس دې د بیت الله روان کې مونږ بیا جوړ کړو اسم نشته او د بیت الله خوا کې ټول سرداران راجمع شو الله ته په چغو وجړل چې مونږ کې دومره طاقت نشته چې دا ستا د بیت الله مقابلې والا لښکر مونږ منې کړو الله ته پېښ او د بیت الله حفاظت ته پېښ ښځې ماشومان دی د مکې مکرمې نه بار وویستل او ابرهه په لوی زور او شور کې را روان دی اوس چې په بیت الله باندې حمله کوم پروردګار د خپل کور حفاظت وکړ د دریاب د غاړې نه د توتکرو په شکل کې مارغان راوچت شو ابابیل ورته وایي دا توتکرې نه دي د دې په شکل حیوانات مارغان الله راوچت کړل یو درې کاڼي به یو سره یو کاڼي به په یو پنجه کې نیولی بل کاڼي به په بله پنجه کې نیولی او بل کاڼي به په مخوکه کې نیولی او چې سینګ به رالل کاڼي به یې راخوشې که نو کاڼي به د انسان د سر نه موت او لاندې د څاروي نه به یې موت په هغه ځای به پرېوتل مردار به شو او داسې دانې به پرې راوختې لکه د عقې نه نکیني ده پخوا چې په خلکو راختي چې چپ چې ورته وایي داسې دانې به پرې راووت ټول مردار شو کوتره شو د ابرهه اتی وتښتې اچې ته څنګېدی شو نو دغه د ابرهه قرآن شریف کې الله تعالی دې قصې ته اشاره کړې ده الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل هغه د اتیانو لښکر سره مې څه وکړل مسلمان کې چې طاقت نی او کمزوري الله مدد کوي او چې مسلمان کې طاقت وي او ځان بې غیرته کی بیا الله مدد نه کوي 314 په بدر کې طاقت کم دی هغې بهادري وکړه طاقت د مسلمانانو کم دی شمیر کم دی الله مدد وکړه ښه مضبوط مدد یې وکړه ورسره اوس د مسلمانانو 56 ملکونه دي 56 ممالک 56 تیل ټول د مسلمان سره دی سونه د مسلمان سره ده تانبه او پیتل ګیس د مسلمان سره دی پیسه د مسلمان سره ده افراد د مسلمانانو سره دي دریابي لارې ټولې د مسلمانانو دي دا چې کوم نهر سویز دی دا نهر که مسلمان بند که د امریکې یو بیغم ته دی خوا نشي راتلی افراد مسلمان سره نهر او سمندرونه مسلمان سره
ګیس تیل پټرول ډیزل دا د مسلمان سره سونا تانبا او داتونه او هغه داتونه چې کم نن سبا ایټم بم جوړیږي اټول د مسلمان سره کم نه چې نن سبا هایدروجن بم جوړیږي اټول د مسلمان سره کم نه چې ایټمی بجلیګر جوړیږي اټول د مسلمان سره ټوله د مسلمان سره اورونو خدایم د مسلمان سره کم او قرآن هم د مسلمان سره لیکن مسلمان بے غیرت دی الله مدد نه کوي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو کې غیرت ایمانی غیرت پیدا شو کلک مسلمان مومن نو مثالونه شته دی نو الله د بیت الله مدد وکړي مسلمان طاقت کم نه شو کولی د ابراهه د لښکر مقابله اوس د مسلمان طاقت زیات دی الله تعالی وی کوه کنه هغه لښکر برباد شو هلاک شو د هغه لښکر د هلاکه 50 یا 55 ورځ و د نبی رسول الله د ولادت علما وی دا الله خودنه دا الله د مخ کې نه خودنه چې داسې یو پیغمبر دنیا ته را لېږم چې د هغه په مخامخ د هغه د پیدایش نه مخکې د اتیانو مضبوط لښکر هلاکوم نو چې هغه دنیا ته راشي خو د هغه مخکې یو لښکر هم بیا نشي ټینګېدی هغه به هلاکېږي پیدایش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا نه شوی دی د مور نوم یې بی بی آمنه ده او د والد صاحب محترم نوم یې عبدالله دی دواړه په نوجوانۍ کې وفات دي عبدالله په نوجوانۍ کې وفات تجارتي سفر باندې تللی او د مدینې منورې په ګوان کې په راتلو کې وفات شو قبر یې هلته او د مور پلار دقه یو بچی باس پلار د پیدایش نه مخکې وفات دی الله خو عجیبه نظام دی که نه دنیا ته ښیي چې هغه ماشوم چې پلار د پیدایش نه مخکې مور د پیدایش نه پس په 9 کال د 9 کالو ماشوم یتیم بچی او چې زه غواړم د دغه ماشوم یتیم بچي نم د اسلام او د ایمان رڼا د دنیا ګوټ ته رسولی شم او داسې شخصیت ته جوړولی شم چې ټوله دنیا به تر قیامته پورې د هغه د مثل د جوړېدو نه عاجزوي نه به شي پیدا کولی نو ولادت چې کله د نبی علیه السلام وشي او بیبي ده د عثمان ابن ابي العاص مور د فاطمه نوم د فاطمه او د فاطمه د پلار نوم عبدالله د فاطمه د عبدالله لور هغه وی په دغه ورځ د نبی رسول الله کرام چې د پیدایش د حضور پاک کېده وی په کور کې یو ناشنا رڼا شوه رڼا مې ولیدله او ستوري مې ولیدل چې د اسمان نه ځمکې طرف ته را روان دي وی ویاړېدم چې دا ستوري په ما را پرېونه ځي او د نبی علیه السلام مور بیبي وی بیبي آمنه وی چې د حضور پاک د ولادت په وخت کې یو رڼا زما نه راوچته شوه وی ما د شام محلات ولیدل داسې یو رڼا دا د اسلام او د ایمان او د هدایت رڼا وه او د پیدایش د مخکې نیکه عبدالمطلب او ما یو خوب ولید وی د ملا صاحب نه ما د شان یو زنځیر راووت دا هغه زنځیر یو سر ته اسمان سره ولګېد بل سر مشرق ته روان شو بل سر مغرب ته روان شو وی ناګانه د هغه زنځیر نه ونه جوړه شوه د هغې ونې خشته خشته پاڼې دي او خشته میوه ده پکې وی څوک لګیا دي هغه اونې د هغه میوې نه میوې را شوکوي وی څوک لګیا دي د هغه اونې هغه څانګې کټ کول غواړي وی یو خشته سپین سړی دی هغه ورته خلک نه پرېږدي چې څوک پکې روانې کوي څانګه ونه څوک پرې کوي نو هغه سپین خشته شکل والا سړی ورته څوک نه پرېږدي وی ما لاس سره اوچت که چې زم ته په ما د پاسه دا ونه پرته ده د شا باندې وی لاس مې اوچت که چې یو میوه ته زم روشو کوم وی زما لاس ورته ونه رسېد دا زنځیر د اسمان سره جنګېدل دا د الله سره نسبت دی او مشرق او مغرب ته خورېدل د نبی علیه السلام د دین خورېدل دی او دا اونه دا د شریعت او د اسلام او د نبوت اونه ده او دا میوې دا د هغې هشته ښکلې ښکلې احکام دي او عبدالمطلب وی زه ونه رسېدم دې ته اشارت دی چې د نبی علیه السلام د نبوت هغه خوند رسېدو ته دې نه رسېږي دی د هغې نه مخکې وفات شوی خلکو د دې نه علاوه ډېر خوبونه لیدلي دي ناشنا دا هغه وخت و چې د امریکې په شان حکومت او د فارس لوی حکومت او د فارس داسې و لکه د امریکې حکومت د هغه د محل نه 14 کاڼي پرېوتل زلزله راله او فارس کې آتشکده به وه خلکو به ورته عبادت کو اور به بلیده آتشکده هغه د مجوسیانو د عبادت هغه اور هغه بلو او د علیه السلام د پیدایش په وخت هغه اور فوري مړ شو
او یو لوی دریاب دی یو چینه د ساوه دریاب چې دا هم داسې دی هغوی مذهبي لکه څنګه چې د هندوستان والا دا دریاب سری دا مړي دا ایرې چې پکې غورځوي څه ورته وایي جی گنگا دریاب گنگا د هندوانو یو محترم دریاب دی دغه رنګې دغه دریاب مکمل اوچ شو اوبه پکې ختمې شوې او شام کې یو لوی دریاب دی یو لوی حوض دی بحیره طبریه ورته وایي دا هم اوچ شو او دا چې کوم وخت یاجوج ماجوج راشي هغوی به یې د اوبو څکي هغه بیا به اوچېږي او یو سړي یو خوب ولي بادشاه د فارس په دغه وخت کې دا څه ورته وایي د کسرا هغه فورا میټینګ راوغوښته او ملګرو ته یې ویې چې ما د بېګا زلزله راغله او زما د محل نه 14 سختې پروتې دي ته څنګه پرېوتې چې دا خبرې کولې فورا ته اطلاع راولېږله وی صاحب هغه فلان کې دریاب هم وچ شو اوبه پکې نشته نور غم هم شو بل سړی راغی وی صاحب د فارس د اتشکده د هغې د اور د عبادت امر شو فورا بل اطلاع راله بحیره طبریه وچه شوه فورا بل اطلاع رالی او بل سړی راغی وی صاحب ما یو خوب لیدی دی بېګا څنګه دې ولیده وی د عرب اوښان دي عربو والا او یو غټ مضبوط اوښ ترې مخکې دی او د دې دریاب فارس باندې راپورې وتل او زموږ په د علاقو کې د اوښان خواره شو بادشاه وی څه چل دی دا څه چل چې دی خو څه چل دی څوک مذهبي مشر شته چې هغه مونږ پوه کړي مذهبي څوک مشر شته چې هغه مونږ پوه کړي او په دې حالاتو مونږ خبر کړي دا خو څه ناشنا قصه جوړېدو والا ده یو مذهبي مشر و هغه نومران دی وقیر شو هغه وی ښه وی دا زه به یو مذهبي مشر دی هغه یې راوسته چې هغه یې راوسته وی تا نه یو څو تپوسونه کوم جواب به راکړې وی صاحب که جواب را سري در به کوم کوي تپوس به دله وکړم دا تپوسونه یې ته وکړل هغه وی په شام کې زما یو ماما دی او ډېر نیک سړی دی او د پخوانو کتابونو پویم دی او ستیح د هغه نوم دی هغه که اجازت یې ما لیږي هغه نه به دله دا ټول معلومات واخلم وی شابه ځان رسوه دې ځای نه لاړ شام ته چې شام ته لاړ هغه ماما یې د پخوانو کتابونو عالم و هغه دغې وخت کې د زنکدن په حالت کې و ده پې سلام واچو یو څو شعرونه یې ورته ووې هغه ترې ګیله وکړه وی خوريه چې مرم نو راغلې وی ماما زر راته وایه دغسې هغه ماما ورته وایي وی خوريه وی چې مرم راغلې او داسې یو خبر رانهغلې ده ورته لا ال نه دی ویلی یو خبر رانهغلې او هغه خبر دا دی چې ستا د بادشاه د محل نه کاڼي پروتې دي او ستاسو فلانکي دریاب هم وچ شوی دی او ستاسو د فارس آتشکده مړه شوې ده او تاسو خوب هم لیدلی دی چې د عربو اوښان راغلل او زموږ په علاقه باندې خواره شو دې پسې راغلی دا تپوسونه رانه کې ماماجي هم دقه تپوسونه ده نه کوم وی ښه نو دا دلیل او نښه د دې خبرې ده چې نبي آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی دا د دې خبرې نښه ده او تلوار مه کوئ ستاسو اته بادشاهۍ به تیریږي نو اتمې بادشاهۍ نه پس بس ستاسو سلطنت ختمیږي او د دغې اخر زمانې د پیغمبر بادشاهي به په ستاسو کې خورېږي اته پیړۍ اته بادشاهۍ اته پیړۍ نه اته بادشاهۍ پس به ستاسو بادشاهي ختمیږي هغه واپس راغی بادشاه ته بادشاه وی زه اته بادشاهۍ ډېر شي خو هغه اته ډېر زر ختمه شو څو کاله کې دنه یو لاړه بله لاړه او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې اتمه بادشاهي ختمه شوه او د مسلمانانو بادشاهي فارس ته ورسېدل کاهنانو پیشنګویه ورکړې چې دا هغه زمانه چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړي اسمان کې به دا ستوري راګانې کولې د ستورو نه به شغلې تلې راتلې چمکار دا به ډېر زیات و د ستورو شغلې او خلک هم لږه خلکو کې نیکي پیدا شوې وه د نبي علیه السلام د پیدایش نه مخکې بعضې خلک راغون شو او یو میټینګ یې وکړ یاره دا خو ډېر زیاتې غلا غلطۍ زیاتې شوي دي د دې روکتام پکار دی یاره بدعملۍ او زناکارۍ ډېرې شوي دي د دې روکتام پکار دی یاره غله ډېر شوي دی روکتام پکار دی یو کمیټي جوړه کړله دا ټولې د دې خبرې نښې وې چې دنیا ته یو عظیم شخصیت راتلو والا دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ لومبی پی ول خپلې مور ورکړي دي او بیا د ابولهب یو وینځه وه سویبه نو یو سویبه هغې وله پی ور او دا سویبه لاړه ابولهب ته زیری وکړه
مولا مبارک تشا ستا د هغه مر عبدالله زوی پیدا شو. نو په هغه خوشحالی کې ابو لهب د نبی علیہ السلام تر دا صویبه بنت ازاده. نو بخاری شریف کې وسر دی، بخاری شریف کې شتا ابو لهب چا په خوب کې ولیده، وی الله د سره څه وکړل؟ وی ډېر لوی عذاب کې پروت یم، ډېر لوی عذاب کې، خو چې ما د پیغمبر علیه السلام په خوشحالی کې صویبه ازاده کړې وه، نو الله په هغه ټیم زما په دې ګوته کې لږ غوندې پیدا کړې. ما بعتاقتې صویبه د صویبې د ازادولو په برکت دی کې یو پوټې غوندې پیدا کړې. هغه زه روان دین علما دا معلوموي چې مسلمان به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیدایش د خپلې خوشحالۍ اظهار کوي. داسې خوشحالي نه ګورې لکه دا زمونږ خلک چې بعضې کوي، مونځ نه کوي، په دې ورځو باندې ډېر خلک چراغان کوي، بنګلې باندې صاحب دا بلفونه بل کي، یو اسونه ناوي کي، یو جلسې دي، یو جولسونه وباسي، یو لوډ سپیکرې دي، یو څه ورته ویلې کېږي، دا غیر شرعي کارونه پکې ډېر خلک کوي. تاسې هم نه ده ګورئ، مونځ نه کوي. د پیغمبر علیه السلام سره د مینې نښه دا ده چې د هغه په شان عمل به کوې، د هغه په شان عقیده به ساتې او د هغې په شان اخلاق به ځان کې پیدا کوې. نه مونځ کوي، نه روجې نیسي، نه د پیغمبر علیه السلام په شان ځان له شکل جوړوي، نه د هغې شان اخلاق پیدا کوي. او جی ربیع الاول دی چراغان به کوو او ګولۍ به ولو او څه ورته وایي دا چورچورکي دا به ولو او دغه دا شربتونه به ویشو او کیرونه به پخوو او جلسونه به وباسو. داسې مثال دی. لکه رسلي ته چاوې روژه وایي نه نیسي، وی پلار به دې ونیسي، اسان کار دی. هلکه وایي مانځله مړوي یو مونځ خو نه دی، نو مونځ هم نشم کولی، روژه نشم نوي مونځ نشم. زکات یاره نور حقونه لږ دي چې اوس په مال کې زکات هم ورکمه. او چې روژه ماتې به شو نو جومات کې به ټول نو مخکې راغې روژه ماتې لو پې بیا راته وکړې کجورو ته پې کړو ته به کېناستو چې او دې بیختې به نه روجې نیسې، نه مونځ کې، نه زکات ورکې، نه څه نور څه نیکي کې. او روژه ماتې ته د پې کولو نه مخکې نه خپې راته وکړي، وایي څه کافر خو راته نه ښکارم چې روژه ماتې به هم نه کوم. مسلمان نیم څه دا ده لوبه. نه د پیغمبر علیه السلام شکل دی خوښ دی، که هغه دی خوښ خو ځان له به جوړ کړی و که نه د پیغمبر علیه السلام مبارک عقیده خوښه ده، که هغه دی خوښ او ځان له به جوړه کړې وه که نه. نه د هغه ښکلی عمل خوښ دی، که د هغه ښکلی عمل دی خوښ خو خوا به دې کړی و که نه. صرف په دې باندې نه اصل بنیادی سیز دا دی. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم، چې کوم سړی اخرت او الله مني نو پیغمبر علیه السلام د هغه دپاره نمونه دغسې به ځان جوړه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یو ځل نه بار بار الله وایي زما تابعداري وکړئ او د پیغمبر اسلام تابعداري وکړئ. مینه ورسره وکړئ. د مینې تقاضا دا ده چې ته د حضور پاک شان کردار ځان کې پیدا کړې. نه جي هغه مې نه دی خوښه، نه لکه دا جلوس دې ولې وایسته دا په کوټه باندې بلپونه ولګول، وایي څه مسلمان کافر خو درته نه ښکارم، داسې به نه کوم، مینه کوم که نه. څنګه مینه کوې؟ مینه دې ته وایي یو ورځ به مینه کوې، د کال بیا 12 میاشتې به مینه نه کوې، صرف یو ورځ به کوې. د خوشحالۍ اظهار به کوو او په هغه طریقه به کوو چې کومه طریقه باندې مونږ ته د دواړو جهانو سردار او صحابه کرامو فرمایلي. دین به مونږ د صحابو نه زده کوو، بدعاتو نه به ځان ساتو. بدعت هغه څیز ته وایي چې الله او رسول او خیر القرون کې نی او مونږ یې دې وخت نه شروع کړو، هغې نه به ځان ساتو. چورچورېګانې مرچورېګانې پکې نشته، چراغانونو ته ضرورت نشته، ډوډۍ ورکه چاله خیراتي او ثواب نبي علیه السلام ته وبخه، خیرات وکړه ثواب هغې ته وبخه، یو جومات جوړ کړه که څه کوې او ثواب نبي علیه السلام ته وبخه. دې ته د خوشحالۍ اظهار وایي. یو مجلس جوړ کړه او په هغه مجلس کې علما راوغواړه او خلکو ته د نبي علیه السلام سیرت بیان کړه، چې د هغې سیرت، د هغې اخلاق، د هغې اعمال خلکو ته معلوم شي او خلک د هغې مطابق عمل وکړي. خلک ډېر ناواقفه دي. زموږ حضرت شیخ صاحب رحمه الله یو ځل خبره کوله، وایي په مدینه منوره کې ناست وم، یو وکیل د هغې راسره کېناست، وی لاول خو یې داسې ستا خوا دې خوا خبرې کړې، وی ما ته وایي چې څه کوې؟ ما ورته وایي چې دلته کې راغلي یم د پاکستان یم او مدینه شریفه کې سبق پیم. وی ما ته وایي چې تاسو همغه زړو قصو پسې نښتې، خلک سپومۍ ته وختل او تاسو زړو قصو پسې نښتې. ما ورته وایي کاکاجي هغه سپومۍ ته ختلم، تا ته پرېښې ته ورته خېږه. بیا ما ته وایي
چیرې یو تپوس ته نه کو چې دا نبی علیہ السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی دی. ما ته وکیل څوارلسم خو به خامخا پاس کړي او هغې نه پس به بیا د وکالت ډګري م څلور پنځه کاله اخیستي. تا ته دا پته نه لګي چې نبی علیہ السلام کومه زمانه کې تیر شوی دی. او هغې دا فرمایل وی په لاهور کې یو ځل اخبار کې راغلي یو پرچه کې سوال شوی و د پیغمبر علیه السلام متعلق چې د هغې سیرت بیان کړي نو او د څوارلسم پرچه وه د جرنالیزم او په هغې کې صاحب چا لیکلي دي چې په کشمیر کې پیدا شوی دی. یو دا اخبار دی تفسیر لیکلی دا اخبار چاوی په مکه کې د یو امیر کور کې پیدا شو میټرک لسم تعلیم په لبکه کې پاس کړ او بیا لندن ته د اعلی تعلیم دپاره لاړه او په آکسفورډ یونیورسټۍ نه اعلی ډګري واخیسته او بیا راغی مکې مکرمې ته یو ډېر لوی سړی ته جوړ شو. دا حال دی زمون اوس هم که یو مسلمان نه تپوس وکړې دا ما چې کوم د پیغمبر هم د پیدایش خبرې درته وکړې قسم دې ډېرو ته پته نه لګي. ترونو دوه قوم دي یو مل او یو جم دی. مل قوم هغې ته وایي چې د هغه نه د خپل مشر تاریخ هیر شي. دا مل دی مل هر سړی د خپل مشر تاریخ بیانوي که نه بیانوي چې هیر نه شي. ما ته خو د ما د پلار تاریخ معلوم دی خو چې زما بچو ته یاد پاتې شي زما نوسو ته یاد پاتې شي زما کالوسو ته یاد پاتې شي. د خپل سیاسي مشر برسې خلک کوي که نه کوي چې دا هیر نه شي د هغه تاریخ هیر نه شي. دا او چې څوک هیر کي خپل مشر دا مړ قوم دی. جمدې قوم هغه دی چې د مشر تاریخ محفوظ ساتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مشر بل کیدی شي تاریخ په محفوظ ساتي. خلک یې برسي کوي د مشر څه پکې وایي یو ټکې پکې وایي هلکه وایي ګورې د پلانتي په میشن به روان یو. داسې ده که نه ده؟ نو مونږ چې د حضور پاک سیرت بیانو مونږ به دا وایو چې د نبي علیه السلام په میشن به روان یو. هغه چې سره پاره الله لېږلي دي هغې باندې عمل به کوو. داسې نه چې صرف بس زنده‌باد او مرده‌باد زنده‌باد او مرده‌باد باندې کار نه کېږي او صرف د خولې په عشق هم کار نه کېږي چې دا عشق رسول یې. محفوظه کې په مکه مکرمه کې یو سړی ولیده ټوپۍ په سر و ډېر خلک بلا مریدان وو بلا مریدان وو. خلک راته وو یو غاړې ته ناست چا ول لاسونه چاپي کول چا ول خپو چاپي کول او په دې تندي باندې خپل نوم لیکلی په تندي ټوپۍ باندې لیکلی پیر سید فلان کې عاشق رسول په دې ټوپۍ د پاسې لیکلو چې ما ورته وکتل نه یې برېت ونیږي راو ما دا خو ناشنا عاشق رسول دی ګیره او برېت ته جوړ دی عشق وړي دي په ټوپۍ په لیکلو ته عاشق جوړېږي عاشق دړی. نو جناب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان عقیده وساتو. د دې پروګرام مقصد سی د دې بیان چې د هغه عظمت د مسلمان په لکې کینی عظمت لویي او د مسلمانانو او چې څوک څومره عظیم الشاني نو هغه سره قدرتي مینه پیدا کېږي چې د مسلمان په زړه کې محبت پیدا شي. ځکه د نبي علیه السلام مینه دا د ایمان نښه ده. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. در هر چا نه به د حضور پاک سره مینه زیاته کړي او د مینې او د عظمت مقصد دا دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي د هغې اتباع و د غټ مقصد. نو به هر کیف لومبې پی ورته خپلې والدې محترمې ورکړل. بیا د ابولهب وینځې صهیبې وله پی ورکړل او په اووم ورځ باندې د نبي علیه السلام نیکه عبدالمطلب عقیقه وکړه. عقیقه یې دا وه چې یو لویه ډوډۍ وکړه او د مکې لوی اشراف او سرداران یې ټول راوغوښتل په هغې کې کېنول او تاریخ لیکي علما چې دومره لویه ډوډۍ د چا په پیدایش نه ده شوې کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولادت مبارک شوی او نوم یې وله کېښود محمد صلی الله علیه وسلم او اعلان یې وکړه وی دا نوم ولې زه دله محمد یې کړم. محمد ظاهري معنا دا ده اسانه هغه کس چې د هغه صفتونه کېږي د صفت قابل ستایلی شوی د صفت قابل هغه خوبونه لیدلي د آلاتو نه وی زما دا نوسې ډېر مبارک نوسې ښکارېږي او دی به داسې حد ته رسېږي چې خلک به د صفتونه کوي دا نوم ورله ځکه کېښود او مور بیبي ورته وی چې زه خو له احمد نوم ایږدم وی ځکه چې ما خوب ولید نو ما ته په خوب کې چا ووی چې دې بچي له د محمد احمد نوم کېده نه تاسو ولا محمد کې خو زه ولا احمد نوم ایږدم. احمد معنا صفت ویونکې د الله صفت ویونکې
ثنا خوان چې ډېر خشته صفت کوي او ښکلې صفت کوي د پروردګار. نو مور بیبي ورته احمد کېښود او نیکه ورته محمد نوم کېښود. بعض علما وایي په دې اووه مروزې سنت هم شوی دی، لیکن اکثر علما جماهیر او محققین لیکي چې نه، نبي علیه السلام سنت شوی د مور نه پیدا دی. یو کافر یو تاریخ لیکلی دی او په هغې کې سل لوی خلک شمارلی دي، سل، او هغې له نوم هم ایښودی دی د 100 من، یعنی سل لوی خلک، سل شخصیات. دا عیسائی دی او په دغه کتاب کې چې د سلو شخصیاتو ذکر کوي نو لومبې نوم یې پکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی او په څلورم نمبر کې د خپل پیغمبر د حضرت عیسی علیه السلام نوم ذکر کړی دی. نو لیکي په دا کتاب کې چې زما دا کتاب څوک وګوري نو دی به خامخا په ما د اعتراض کوي چې خپل پیغمبر د څلورم نمبر کې ذکر کړی دی او د مسلمانانو پیغمبر د په اول نمبر ذکر کړی دا ولې. نو زما جواب دا دی چې زه د دې نه مجبور یم، دا یو حقیقت ته چې ما لیکلی دی. او عجیبه تجزیه کړې ده، وی د مسلمانانو د پیغمبر یو څو خصوصیات دي چې هغه زموږ د پیغمبر نشته. یو خاصیت د مسلمانانو د پیغمبر دا دی چې هغه ودونه کړي دي او زموږ پیغمبر عیسی علیه السلام واده نه دی کړی. نو چې زموږ پیغمبر واده ونه کو، د مسلمانانو پیغمبر واده کړی دی، نو د واده متعلق او بیا د بیبي سره د ژوند د تیرولو دا ټول واقعات عملي طور د هغه امت د نبي علیه السلام نه زده کولی شي، موږ یې ترې نشو زده کولی ځکه زموږ پیغمبر واده نه دی کړی. د هغه امت د حضور پاک نه دا چل زده کړی دی چې واده به څنګه کې، بیبي سره به ژوند څنګه تیری، د شپې حالت به دې څنګه وي، د ورځې حالت به دې څنګه وي، او بیا د بیبي په ذریعه به د سخر خواښې سره څه تعلقات وي، او کور کې به بیبي څه کار کوي، د خاوند سره به څه ګزراني او څه طریقه وی، او د ښځو څه حقوق دي، او که دوه ښځې څنګه ژوند به تیری او چې درې وي څنګه به تیری، په سفر به ځان سره څنګه ښځه بوځې نه به بوځې. نو دا ټول مسلمانان د خپل پیغمبر نه عملي طور دا چلونه زده کړي دي، ځکه پیغمبر یې ودونه کړي دي، او موږ عملي طور د خپل پیغمبر نه دا چل نشو زده کولی ځکه زموږ پیغمبر واده نه دی کړی. یو دین د دین لویه حصه ګورئ د انسان د کور دننه د بیبیانو سره تعلق لري. د دین یوه پوره حصه ده، هغه حصه موږ ته د دواړو جهانو مبارک سردار په عملي شکل کې ښولی ده. د عیسی علیه السلام دا حصه نشته. او دویم وی زموږ د پیغمبر بیبي نه ده کړې نو بچي هم نشته، او د مسلمانانو د پیغمبر بچي هم شته، اولاد یې شته، اولاد یې تیر شوی دی. نو امت ته عملي طور د اولادو د حقوقو چل زده کړی دی مسلمانانو، چې بچو سره به څنګه دون تیری، د بچو به څنګه تربیت کې، ودونه به وله څنګه کې، عبادت ته به کله ودرې، د واده خاده انتظام به وله څنګه کې، او چې مړ شي ته بچي به دنه مال څنګه په میراث کې وړي، او که هغه مړ شو ته به ترې مال په میراث کې څنګه وړي. نو د مسلمانانو د پیغمبر بچي شوي دي، عملی طور باندې هغه امت ته د هغه بچو تربیت هر څه ښودلی دي، او زموږ پیغمبر واده نه دی کړي، بچي نشته، نو موږ ته عملي طور د بچو حقوق تربیت نشو زده کړو. وی درېیمه څه ده، وی د مسلمانانو د پیغمبر خپل کور او زموږ د پیغمبر خپل کور نشته، ځکه عیسی علیه السلام سره یو به لوټه وه، یو به ورسره ګومنځ وه، او ګرځېده به او بستره به یې شاته اچولې وه، او دعوت و تبلیغ به یې کو، کوڅه په کوڅه به ګرځېده. خپل کور د حضرت عیسی علیه السلام نو. نو یو ځل یو سړي اوبه څښلې، په لښتي باندې په لاسونو کې اوبه راواغېښتې او اوبه یې څښلې، نو عیسی علیه السلام لوټه وغورځوله. وی داسې معلومیږي چې د لوټې نه بغیر هم کار کېږي، دې ته مې مجد نشته. یو سړی یې ولید چې هغه ږیره او داسې یې وکړه، په مخ یې اوبه واچولې او ګوتې یې په دې ږیره کې ورکړې، دا ږیره یې پرې برابروله، نو ګومنځ یې وغورځوله. وی دې ته حاجت نشته، وی په ګوتو هم دا کار کېږي. بلکل د دنیا نه زاهد
او دنیا سره هیڅ تعلق نه ساته. د دې وجې نه د عیسایانو دا راهبان هم په غارونو کې او په جونګړو کې اوسېږي او هیڅ قسمه له دنیا سره تعلقات نه ساتي. نو د مسلمانانو د پیغمبر خپل کورو نو د ګاونډي حقوق دي مسلمانانو په خپله زده کړي دي چې کور دی کور باله ګاونډي سره به دې څه تعلق دی او که دا کور د بل چا په ګاونډ کې دې واغېسته نو ابه د باندې شوفه کوي د شوفې قانون او کور کې بیا بیبیانو له ځان له کوټه جوړول. وی دا ټول حالات عملي طور مسلمانانو د خپل پیغمبر نه زده کړي دي او زمونږ د پیغمبر خو نه ګاونډي او نه خپل کور و دا ترې مونږ عملي طور نه دي زده کړي. څلورمه خبره اهمه خبره وی زمونږ پیغمبر صرف د مونځ سره او د عباداتو سره خپل تعلق تیر کړی دی او د مسلمانانو پیغمبر جهادونه کړي دي او ډېرې علاقې یې قبضه کړي دي او بادشاهي یې کړې ده او احکام شرعیه د ټول په خپل جون په خپل امت کې نافذ کړي دي چې څوک غلا وکړي نو لاس پتې کټ کې د هغې خپل اصول او قواعد دي. یا که څوک بدعملي وکړي نو یا به دورې ورکړي په کوړو به یې او یا به یې سنګساری. بعضې خلک یې سنګسار کړي دي او څوک یې په کوړو باندې ونښلي دي او که څوک قتل وکړي نو قصاص به وله ورکړي. څوک ډاکه وکړي هغه له به دا سزا ورکړي. څوک د اسلام نه واپس لاړ شي مرتد شي د هغه دا سزا ده. نو وی هغه بادشاهي هم کړې ده او ملکونه هم فتح کړي دي او عملي طور د الله تعالی احکام دا په مسلمانانو باندې جاری کړي دي. شرعي احکام یې جاری کړي دي او زمونږ پیغمبر دا دغه نه صرف عباداتو سره متعلق پاتې شوی دی د بادشاه نه او د سیاست نه باروبار پاتې شوی دی. نو هغه څیزونه زمونږ پیغمبر نه دي کړي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي. دا راته زه حقیقت ویم زمونږ ښکلی پیغمبر چې څنګه پیغمبرو دقسې بادشاهي هم کړې ده.